الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر باید په غوږ کې ونیسو چې هغه ټول اسلامي امت ته اعلان کوي من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه. هر څوک چې د خلکو مالونه په پور باندې په قرض باندې اخلي په دې نیت چې ادا کوم به الله به ور ادا کوي. الله عز وجل به توفیق ورکوي چې بس اسباب ورته برابروي چې بس ادا یې. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. او کچا د خلکو مالونه په دې نیت باندې لاس ته راوړل چې بس ورتل پې کړي او بیا نیت ته ادا نه الله به دا سړی هلاک کړي. دا د پور اخیستونکي به الله برباد کړي. دا صحیح حدیث دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې وعید دی و هغه خائنانو خلکو ته یې ورکوي چې هغه د خلکو مالونه په حیله او په خیانت او په چم باندې لاسو ته راوړي. احتار الفكر العاقل وحليم صار ينور. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان. تعليم الإسلام راديو.